راباره گئے 1 लाख रुपए दे गटरी कप्तान वाला बजूर काट को तन्हा से वो आओ करा तौशा होता आओ युवा जशंदा समाले 1 लाख रुपए उगटे पदी मैच के बल्कि 1 लाख ने ज्यादा उगटे इन नमूने होता नूर हम में लौशवी दी ठीक है शॉट है जबरदस्त 6 रन्स अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमंदो زم اختر حسین خټک تاسو ګوره ډیلی خټک نامه یوټیوب چینل قدرمندو نن یو زبردست میچ ته په دلان ټیم کې بدل شوی دی انګار ګروپ او د کولی جانباز ټایګر د شهر هغه مقابله ده او د کولی بیټینګ دی 5 اوور 93 رنز دی 5 کھلاڑی آؤٹ تھی زبردست 6 اوور 110 رن شو 5 کھلاڑی آؤٹ تھی نن زبردست مقابله ده د جانباز ټایګر او د انګار ګروپ ګورو چې څوک به ګټي او دواړه ټیمونه دي د مخکې چې کوم اعلان شوی هغه میچ کینسل شوی دی دا بل په سره مخکې شوی او کیچ ته وخته یقینا چې کیچ وشي د وخت کې انګار ګروپ په کیچ کا او کې کامیاب شو بل کھلاڑی هم آؤٹ شو 6 اوور 110 رن 6 کھلاڑی آؤٹ چوٹا پیکٹ رولو بال تھا زبردست بال توسی تماشا یې کافي حد پورې راغلی دی او گیم ډېر ګرم گیم دی ان شاء الله دینه تاسو خواد واخلئ کرن زمال دا وختي په ویډیو باندې کمنټ ورته کړی او ډېره مهرباني او دغه سه حاضری لګوي کنه چې حاضری مونږ وی لګوري بیا خو موږ هم دلته کې ظلم او تیجی ریکارډینګ ته مو بیا ظلم نه کیږي او کرن الله په دې عمر کې مستقیمنټونه کوي تاسو نور ملګری هم کمنټونه کوي چې څوک ګوره کوم ځای او دا کیش ته لیکن دی وخت کې کھلاڑی لري ګډ شاټ کیش ته وخته یقینا چې کیچ پوشي ډیر لري دی ځا ډراپ شو فیلډر ډیر لري او 4 رن شو 7 اوور 117 رن 6 کھلاڑی آؤٹ قدرمند پرون چې په کوم گیم کې مو تاسو بل ورځ هم مې د خبره کوي چې وړه کھلاڑیان دي ناغه دودي خدا انګار ګروپ ولدي او تکړه کھلاڑیان دي د ټیم کې هم لکه صالح خان کوټی ګران باندې وړه مشومان دي خو هغه پته نه چې به څنګه بیل لکه هغه دماغه نه کو د ان شاء الله چې د ودا میچ ګټي او مخه بو کوالیفای کی سیمی فائنل پورې بوزي امید مو دنشتا چې خدغه او کی بیټینګ وغیرہ او کی شاٹ ہے او مس فیلډینګ 4 رنز گڈ بالنگ زبردست بال شاٹ زبردست کا اور 130 رن 6 کھلاڑی آؤٹ د کوئلہ جانباز ټایګر او انګار ګروپ شاکوټ بالنگ کی کوله والا کسان ملګری دلته نوستي 5000 روپۍ مې وخت تاسو په کې نو مو شو دا شاک بخته سره د حکومت تماشای د یک دوه کسان راغلي دي او ګر چپرا چې زمينه منو ګوډي وغیرہ ډیر راغلي دي پکې دا بل کیش ته وخته ګوډا توصیف کا کیچ نه کو خو بال رئیس اور کو ابل ته پاور پوس کو پک سودیس کیچ کو دا میچ ناک آؤٹ سیستم دے د دوړو کې چې چا هم بیلو ابو د ټورنمنت نوځي ګورو چې څوک کوالیفای کوي سلو بال او خستا بال د کولی ولې تیر میچ ګټل او ډېر زبردست میچ ګټل او ډېر انټرسټډ میچ او کچا نه وی کتل نه خامخو غره هغه 18-20 کیچونه د ډراپ کړیو او بیا هم لکه میچ وګټو ویل چې هغه رن زیات کړیو رنز په واجب باندې میچ وګټو د میچ کې ګورو چې د میچ کې سکی شي وایټ بال او کې لورن آؤٹ ته انام اور دی او تماشای خپه کافي حد راغلی دا گو بال زبردست بال خستا وکټه وګرځوا
ډېر ښکلی لاین اپ بال ډېر ښایسته بال یې وویشتو. ما سره حبیب الحق ناست دی کولې ده او ډېر جذباتي هغه دی تماشایي ده. 5000 روپۍ انعام دی شی دی کلاوډي ته په څه دی شی څه تاثرات کوي چې میچ وګټې که نه؟ نه په 4 بالو باندې چې د 4 چکې راوستې نو 5000 روپۍ انعام مې ته ایښلی او انشاءالله دی وایي محنت به کوو. کراڼیانو خیر داسې ډېر رانه ښه بیټسمینان آوټ شو خو کوشش به خپل کوو. دې سره دا بل هم آوټ شو او کولې والا تماشای نن خاموشه ده چې کولې اوور ولې نه دی اخیستی. 9 اوور 131 رن 1 اوور 1 بال 1 اوور 1 رن یې ورکړی 2 وکټ یې واخیستی. هیټریک بال د دې وخت کې قدرمندو ګورو چې د هیټریک کې کامیابي شي که نه د نه مخکې یو هیټریک شوی دی په دې ټورنامنټ کې. قدرمندو 9 کلاړي آوټ شو لاست وکټ ته او ګورو چې څومره ټارګټ پوره کوي. 131 رن دي اوسه پورې تقریبا 150 پورې خو شو پورې ټارګټ شاید چې جوړ کی ځکه چې د کافي حاله پورې چکه دغه بیټسمن چې کوم په سټرایک باندې ویلور دی نو دغه تکړه کلاوډي دغه ته 5000 روپۍ انعام کې شل شوی دی. کسلور چکه ولې 5000 روپۍ انعام و د خپل ملګري ته نه ملوي حبیب الحق نه او زبردست چکه 4 رنز بل ملګری ومني نه بده خو مزید کسلور چکه ولې او شاټ واله دی چکه ته از 6 3000 وته بلګری یو منی 5000 وته بل منلی 8000 او 3000 وته بلال سویټر کې 11000 نو بس لاټری راختلی خو کسلور چکه ورې وی کې کامیاب شو. او زه خسته بالې بوکو خان سید ویلور دی بیټینګ د ټولو ته توقع ده چې بیټینګ وکي کپتان هم د دې سره یی چې کنه بس گزارا کوا رنزونه چکه ما وای خیر ټک ټو کوا بس دا وایډ بال کولې والا تماشای ټول الرټ شو ودرېده ځکه چې آخري لمحات دي بس اینی ټایم چې کله مې کټ آوټ شو بس دې سره به ګیل اننګز ختم وي. ګورو چې کولې والا څه کوي او دا شاته لاړ ووتو 2 رنز ته 2 شو. لسم اوور گیم شروع دی 131 رن دی 9 اوور کې او زبردست شاټ وختو کیچ ته ګورو چې برچکا زبردست خان سید یو ځل بیا چکه ووله او بس په دې وخت کې ټولو توقع د خان سید نه ده او به دا ویلوړ دی 10 اوور 150 150 ډېر زبردست سکور یې وکړو. د بل اوور کې ګورو چې څومره رنزونه کوي سکور یې ښه برابر وکړو او دغه سکور به دې ته فایده ورکوي په ګټو کې. که دې بال ښه وچلېدو نو بیا به یقینا چې هغه وګټي میچ او خاده وخت چې کوم بالر رالو د هیټریک بال د په اخري 2 بال باندې 2 وکټ اخیستي هیټریک بال او ډېر ښایسته او مسټیک یې وکړو هیټریک مس شو او کیچ ته وختو بدا آوټ شو. تقریبا خان سید هم لاړو ډراپ شو اتنا د ویټ کیپر نه کیچ ډراپ شو. ډېر دی هغه خبره ده چانس پیدا شو خان سید ته او دا بیا یې ځلې کیچ ته وخوت یقینا چې دا سره اب آوټ شي او بل کلاړي کیچ کو آوټ 153 رن شو 154 وین او انشاءالله چې دا و انګار ګروپ ډېر په اسانه سره مکمل کی 154 رنز دي او ښه میچ په جوړیږي ته نه او انشاءالله چې تاسو به ته خوندونه واخلئ. د 2 میچونو خو موږ بور کړي وو دې میچ نه به یقینا چې موږ خوند واخلو. اوس سلسله روانه ده کولې جانباز چې کوم فیلډینګ به کوي هغه کیچونه اکثر ډراپ کیږي هغه خنداګانې پکې بیلې وي نو بس تاسو ته خوندونه واخلئ. تماشایي روان شو منځ ته مونځ به کیږي منځ نه بعد به موږ بیا رسو تاسو په خدمت کې حاضرېږو. ویلکم بیک قدرمندو مونځ وقفه وشوله مونځ وشو او بیا راولو تاسو په خدمت کې. میچ لږ ساعت کې شروع کیږي د انګار ګروپ بیټسمینان راووتو. فواد والی first ball of the innings. Oh, good shot Fawad. 6 runs. Pehla ball, pehla chaka. Ball. Second ball out.
ها ثاقب رالو بیٹنگ تا او نعمت بولنگ کوي د کولی جانباز ٹائگر طرف نا پہلا بال چکا دوسرا بال آؤٹ او مخکی بسکی جی کوشش خو سخت زګه چې ناک آؤٹ سیستم دی او دنه برکی جی خګمونه کړي دی کولی ولی مخکم خستا بال شاٹ کیچ رئیسانو کو ګډ فیلډینګ تماشای ډیره زبردست راغلی کافی تعداد کې تماشای راغلی دا او سخت ټیم دی سخت میچ دی اخره کې به پاتې راګي چې کوم طرف ته کیږي د وخت غلط شاٹ ولو علي 1 رنز 1 اوور 10 رنز 1 کھلاڑی آؤٹ کوي د کولی سایډ نه او یقینا چې تاسو به د دې میچ نه خوان داخله او باخره کې ډېر خوان زګوي چې کولی ولې په ګټو کې شي دی به چې تالیا تماشای او بیار سره کراوډ چې کوم نه ډېر سپورټ کوي خپل کسانو څنګه چې بخته ولا کوي دا سي دی هم کوي نو اخره کې باغ جشن سما به تاسو بیا وګورئ او کچره گیم به له بیا به خاموشي وي او شاکوټ ولا عرفان ټیم چې نو حق تکړه ټیم دی ګورو چې سکی ټولو کې لکه ینګسټر چې دینو یو پر سریخانه کوټلی کران والا ورپسې دودي دوم تقریبا 18 او انډر 18 کیلوړم دی پکې او کیچ ته خو الینا د سره بل وکټه هم اوټ شو غلط شاټونه والو نو دا ډېر سخت نقصان ده ایک انګار پارټي لپاره انګار ګروپ ته پورا ډېر خطرناک وکټه اوټ شو د بسې به عرفان شاید چې په خپل باندې راوځي او عرفان روان هم شو عرفان په خپل باندې خپل ذمہواری ادا کړي 154 رنز ټارګټ ته عرفان رولو او ان شاء الله چې دا بخښ گیمو کې تکړه کی لوړی د کپتان هم دی نو چکو امید له ساتو چې چکی وي او گیم هم ډېر سنسنیخیز ده چې دوه مین وکټ یې وغورځېدې نو ګورو چې میچ په کوم طرف ته باندې اوړي ناک آؤٹ سیستم دی جمشید بالینګ کوي یوه وکټ یې اخیستې ده په یوه وکټه کې کامیاب شوی دی 1 رنز په دې میچونو کې ملګه لګه تجربه دا هم وشوه چې پهله به ډېره سخت وکټې هم نه راچي او پهله کې سخت اورونه وي او بیا وروسته دومره تکړه اورونه نه وي نو بیا چې دویم دریم څلورم کې ورباندې تکړه وکټې راوچي بیټسمینان نو هغه بیا کافي رنزونه کوي دا مو یوه تجربه وشوه پکې اگر چې کیل په خپله باندې نه کوو وایډ بال بله وایډ بال یې واغسو د نو بالو قدرمنو نن مو ته دوه میچونه اچولي دي او یو دی د کوټلی کلان سلیخانه ورسز شاکوټ او بل د جګړه ورسز شابړه او دواړه ټیمونه په دې وخت کې ماته په سکرین باندې ښکاري دواړه میچونه یو تر اوسه پورې 140 کسانو کتلې بل 72 کسانو کتلې او ټچ لیکن هغه ورسته نو بال هم تاسو یو جهان مننه کوم چې تاسو د موږ دومره هغه ګوره د ویډیوګانې ګوره ډېره مننه شکریا خو کمنټ پکې خامخا کوئ کرنل دا موږ میچونه ګوري د یو کې نه او ډېر په شوق کې ګوري اکثر پکې کمنټ وغیره کوي ینګ ملګری چې موږ دین هغه کمنټونه نه کوي دا هم نو بال پکور وایټ بال شو اوچت بال نه میری جمشید ټول بالونه تقریبا اوچت میرو 2 اوور 16 رن 2 کھلاڑی آؤٹ گیم د وخت رئیسور د دریم اوور نه بعد پته لګي چې گیم کوم سر ته سي آیا چکه وغیرہ په کروشي کنه کلاړان خو د خطا کړه وی لور دی بیټینګ فیش ته چکه پکور دی د وخت عرفان لوړو سټرایک تا نعمت رولو دویم اور تا او ټول اوچت بالونه میری نو بال ته کوشش کیه وایټ هغه پوسه شولډر نه چې پوسه بالونه وي دا غیر اکثر کیش ته بال خيږي او علیم دغه سیاسو بالونه خطرناک ول بل اخر اوټ هم شو نو عرفان ته پکور چې داسې بالونه دي او وایټ کی پری دي دا بیا ځلې
رحمان الله رحمان تنها صاحب کپتان دی او دا کیچ ته په لاس کې رکو دا داسې غلطي ورته هم ووایي چې اوچات بال ما وایه بس اندازه داسې لګي چې دا میچ شاهي چې دا کولی والا وګټي که دغسې سیستم دی روان کړی مناظر دی د بازار اعلان د بازار پاسه بازار کې هم نارمل هغه راغلي نن پکې پلوده راغلي ده او شربت پکې نه ده راغلی دا تماشایي په ګڼه تاسو او تماشایي اوس رویشه هم شوه د وخت کې د ځنه لایف او وغیره هم چلیږي یقي دریم اور گیم شروع دی او د وخت کې په درې اورونو کې درې وکټې غورځېدلي دي کولی والا پرجوش دي کوشش کوي چې دا میچ وګټي او چې دا مخکې ووځي نو دا به خوند هم ځکه وکړي چې دی وروسته کومه ملګري چې ورسره سي تماشایي نو هغه شور شغراب او هغه سیستم نو موږ به ورته خوندونه اخلو ګورو بقیه کرکټ بای چانس دی نو بال فی الحال د کولی والا پرجوش دي او شاټ بل هم کیچ ته اوچت شو لیکن فیلډر لږ لرې و او ډېر خطا بالونه شروع دي حالانکه دا اور پکار دی چې دی لږ کنټرول کړي بل اور کې بیا گیم سیټ کېږي دا شاټ تنها صاحب پسې منډه ووهله 1 رنز درمله موږ اورېدلي وو چې په دریو میچونو کې به 2 میچونه ګټي او مخکې به کوالیفای کړي بل راوند ته خو اوس دی جوړه خپلو کې هغه کړي دی نو بس چې چا 2 ګټلي دي په دریم باندې به آوټ کېږي گیم نه وځي دا 2 میچونه دواړو سایډو ته ګټل شوي دي دریم میچ دی او په دریم کې ورته ناک آوټ سیستم شروع کړی دی او دا ټولو ته غالبا چې هغه شو بس ټورنمنټ راغونډي میچونه 76 ټیمونه دي تقریبا او هغه ته نستري شي نو په دې وجه نه غالبا چې دا راوند لږ لاند کلو چې زر ټورنمنټ را ختم شي د بل کیچ ته وخته لیکن کیچ زبردست څلورمه وکټه هم آوټ شوه دا ورورو د میچ د کولی په حق لري اوري بس کولی ولې اور واغستو ورورو د کولا ګرمي شي تماشای ورورو پرجوش کیږي احمد 2 ورونه وکړو په 2 کې 3 وکټې واغستې او د بالر یو ور کړی و وکټ اغسی دا دویم ورته بیا رالو جمشید رالو بالینګ ته څلورم اور او شاټ یقینا چې چکه شوه پهله چکه او کیچ ډراپ شو تماشای یا بل 2 رنز بیٹ رسیدلے شاٹ ہے او بیلڈر موجود ہے لیکن سر دے پوسٹو نہ تیر شو 6 رنز یو بولا چکا هم لگے دا شاٹ کیچ تو خطو یو دلی بیا رحمان الله ویرالو او کیچ ازا کیچ او کولے کیچ رحمان تنها کپتان په خپل باندې کیچ کو بل کلاړي هم آوټ شو 15 کلاړي آوټ شو دینه دا معلومیږي چې کولی ولې ښه پریکټس کړی دی دینه مخکې ډېر کیچونه ډراپ شوي 2 ځلې ته نه کیچ نه ډراپ کېږي رحمت تنها ته 1500 روپۍ د خپل ملګرو طرف نه ورته کیچ میلاو شو دې ټورنمنټ کې خوند هم دا کوي چې خپل ملګري سپورټ کوي وختي خان سید ته 11000 روپۍ تقریبا منلې شوي خو هغه څلور چکې ونه ولې اوس چې کوم دی نه په پیک کیچ باندې ورته دغه د 500 روپۍ انعام یې ورکړو دې سره کلاړیان هم خوشحاله وي او ګیم هم په سور باندې کوي واصف راووتو بیټینګ ته اور شو 4 اور 35 رنز 5 کلاړي آوټ رنزونه ډېر سټاپ شوي دي دا رنزونه 2 اورونو رنزونه په 4 اور کې وکړو او اوس هم چې دی ودرېږي انشاءالله چې کوشش وکړي او رنزونه به جوړوي کسان نور هم شاته شته دی بیټسمینانو څخه ډېر دي او چې لږ لږه هم سکور کوي ټاک ټوک کوي نو دا رنزونه یې پوره کولی شي شاٹ ہے زبردست چکا پہلا تماشائی کیچ ڈراپ بلم آؤٹ امپائر آؤٹ نه دی ورکړی ګورو چې څه کېږي داسې لګي چې آؤٹ نه دی خو بهرحال ګورو آؤٹ ښه حبیب الحق بھائی څنګه چلې میچ خو په ګټو کې شو ماشاءالله لکه محنت خو خیر بالران داسې و چې میچ خو مونږ اندازه کې داسې مونږ وي چې بیلو که نه خو لکه میچ انشاءالله دی وایي زمونږ دی भरपूर
خسته بول د وخت کې قدرمندو د کولی ولا سواتیان ورونه چې دي ټول شروع کې خپاو چې رنزونه مو کام کړی دي او بیټینګ صحیح نه شوی اوس چې د بالینګ زبردست روان دي ټول خوشاله دي او بس میچ پدې دي چې میچ موږ غټلې دی او یقینا چې وای غټو ځکه چې شپږ 100 کیلوډن خاور شو او بیا هم کرکټ بای چانس ګورو تر اخیری پورې موږ نوسیو چې څه کیږي سره هڅه پکې راسي موږ به تاسو هغه ریکارډ کولو کوشش کوو امید لرم چې تاسو به لکه د نور میچونو ونه په انټرست سیزن به تر اوسه خوان به تنوره اور 41 رنز 6 کھلاڑی आउट शॉट दे कड़े वासिफा 6 रन्स छोटा विकेट बड़ा धमाका और शाजिब पर कैच का होके कामयाब शो ये टोल तमाशाई ना लास्ट आखिरी विलोड दे और पदे था मैं विलोड चे कैच होमो तो रसी हुए रलो और कैच यो को बल शॉट शॉट वाला के दो 4 रन्स 154 रन टारगेट तकरीबन दे उस पर सिर्फ 54 करी दी और दा बल चेहरे तो वाला के दो 4 रन्स 57 रन शो तकरीबन यो स्टेप पूरा शो 2 स्टेप नور पकड़ दी यानी 250 नूर वाल गोड़ी या बदे मैच गठी शॉट 1 रन्स फील्डर मौजूद हो वासिफ लग्या है कोशिश कई खपल टीम ता रनजों जोड़ो कोई 6 ओवर पहुंचे थी 6 ओवर के 150 रन जोड़ो भी करी आखिरी 6 ओवरों के जगह से आगा गेम दगा से सनसनी खेज हो और गेम में बेलो हो लेकिन रनजों ने तकरीबन 6 सेंट और रसौलियो सिर्फ 2 रनजों बने मैच पहले लो गुरु सीधे 6 ओवर के 100 रनजों ने कई 97 रन दरकार दी और बल शॉट वाला शो 1 रन था देवा के बॉर्डर बिल्कुल बंद दी और बस सिंगल वगैरह शुरू शुरू दी कैच तो खतो रहमान तनहा से बहुत कैच तो खतो बिल्कुल कैच को वासिफ आउट को यकीनन چې دی وخت کولی والا دا ورډ بدی دي چې یو کېچ هم تر اوسه پورې ډراپ نه کو ا تیر میچ نه سبا حاصل کړی دی او ډېر ښایسته کېری شروع کړی دی ناک آؤٹ سیستم دی ځوان مخکې مرحلې ته کوالیفای کو او ګورو چې لاست 15 اورونو کې څه کیشي رحمان تنها کوم ځای سره تعلق ساتي سواد شانګلا سره هپی ډیر زیاته غلام رحمان دویمه پیراډه دته به وایم وای دلته دا قصه ده په دې روانه چې دلته هیڅ څوک خپل بدو ته شر نه وای زه خو د هیڅ چا سره شر نه کوم ماته دې داخله کړو نر نه وای بس دې وخت کې رحمان تنها بای او زلبه کېچ ونیو 500 روپے او ته ملاو شي کلپینګ وتاو کې رحمان الله دا بیا اپیل وشو وایډ بال رسیدلې چا کې د وخت انرژي رااله او میچ په غټو کې دي دا شاټ ولا کې دوه زبردست شاټ چکا او دغه چې شاټ لیم په کې راسي گیم به ورو خسته کیږي اخیری سخت مرحله ته بوسي 7 اوور 69 رن 7 کھلاڑی आउट اوا اوور کې او کھلاڑیان आउट شوی دي او 69 رنز دي 5 اوور کې 86 رن درکار دي انګار پارټي ته انګار ګروپ ته چې وای کی 5 اوور 86 رنز انباس ټایګر بالرونو کې نوې انرژي راغلی دا او ډېر خسته گیم شروع کړی دی یقینو که چې شاکوټ ټیم تکړه ټیم دی خو ټاک ته نه نشي کوی فیل هلیدا سره ګر کړی دي او شاټ دی زبردست 2 رنز شاٹ تے کڑے رہے زبردست شاٹ فیلڈر موجود ہے او 4 رن رحمانی کو دے وقت کیمرے سیٹنگ چینج شوی زکه تاسو په کې اکثر په غرونه ریکارډ کړو اوس په سیټینګ بیا خپل ځای ته راوستو ان شاء الله چې دنه به تاسو د گیم نه خوندونه اخلئ 1 رنز د وخت قدرمند وریځ یو شیپ جوړ کړی دی کیمرې کې ګورم چې روسی کنه دا سه شیپ کې راغلی لکه ایګل چې الوته خپل وزر کولاوي کې د شیپ کې وریځ رااله 8 اوور 75 रन 8 खिलाड़ी आउट 4 ओवर के 80 रन दरकार दी जबरदस्त शॉट खस्ता चका लगे और कैच हम शो
تماشا یې خپل کیچ وکړو 500 روپۍ شاهزیب هم وختي کیچ نیولی دی دې وخت کې به راسي 2 کیلوړانو هغه ولې نور هم ټول په لاین باندې ویلاړ دي او کیل ډېر زبردست شوی دی یو بل شاټ او چکا ټرای بس یې وکړه لیکن اوس 2 چکې وولې اوس ګیم ورو ګرمیږي په دې وخت کې بیټسمینانو ته پکار دی چې دغسې شاټونه ووایي او بال ته ګوري او شاټ ووایي اجاز الحق اجاز الحق کوم ځای سره تعلق ساتي شانګلې سره مشرای شانګلې میچ هم ده هپی سواد شانګلا خوشحالي اوج ډېر کاله شو ډېر کاله شو سیام کیچ دی اولنې نور به څو کیچ نسی پته یې نه لګي صحیح شو سلام علیدا شاهزیب کوم ځای سره تعلق ساتي بختې سره کلابینګ وته اوکې هپی ډېر کاله شو سیام کیچ دی 17 نور به څو کیچ نسی 33 ویلې څو پوره کوي 50 زه صحیح شو د وخت کې نو بال شو شاهزیب کیچ نیولی او بل کلاړي چې کوم کیچ ونیو هغه دواړو ته نمونه میلاو شو دې وخت کې فری هیټ دی او د فری هیټ نه پیدا غسل پکار ده 19 بال 57 رنز گیم ډېر زبردست مرحلې ته رالو اوس چانس جوړ شو د انګار پارټي ته انګار ګروپ ته رنزونه هم معلوم شو بالونه هم معلوم شو 9 اور 98 رنز دې اوور کې ښه سکور یې وکړو څو چکې پکې وولې سکور یې اوچت کو نو میچ اوس په ګټو باندې عرفان راو د تماشایي ته خپل ملګرو ته اوس مشوره ورکوي 18 بال 56 رنز 18 3 54 په هر بال باندې 3 رنزونه پکور دي عامر رولو بال د قدرمندو ډېر زبردست دی 18 بال 56 رنزونه پکور دي او د په خپل کې سلام مشوره وکړه بیټسمنانو چې میچ ګټای شو په دې کې لږ شان دی اوس کرن یعنی روشنی او لهر رشکارا شو چیرې موږ میچ ګټای شو 7 کیلوونه نه وړتي بقیا اوس 4 وکټ شته دی او امید نه ساتو چې دا میچ دی ورسی رنزونه هر جیت په گیم کې شته دی خو مقابله پکور دا ډټ کې مقابله پکور دا خسته بال یو کو تماشای اوس د انګار پارټي ته هم داد شروع شو او سواتیانو ته هم کیږي 16 بال 56 رنز پکور دي او ټچ لیکن کیچ ونه شو 1 رنز 15 بال 55 رنز بالکل سنچری مکمل کړه او په دې وخت کې صرف 55 رنز درکار دي په کوم چې دی بغټي 15-3-45 نو بس اوس تقریبا 3.5 رنزونه په یو بال باندې پکور دي یو چکنی مې پکې راشي نو بس بیا رنزونه او بالز په دې وخت کې چکې کوشش کېدو او د کې آوټ شو 8 کلاړي آوټ د ټریک غلام رحمان طرف نه وته امیر ته وشو چې را کپ ټریک ته وکړو نو 5000 روپۍ نام دی یو وکټ آوټ ته 2 بال دي او خسته بال یو کړ لیکن ټریک په دې وخت ختم شو 13 بال 55 رنز او دا بل میس بال وشو خو هغه مطابق نه دی آوټ ناٹ آوټ دی اوور کې امیر 1 اوور کې 1 رنز ورکو او یو وکټ یې واغسته شبال یو کو دوا اوور پاتې شو په 2 اوور کې 55 رنزونه پکور دي هغه رنزونه دي چې په کومه باندې ګټي یعنی 55 د ټارګټ ورشو 155 100 یې پوره کړی صرف 55 رنزونه وته پاتې دي 2 اوور کې میچ بیا یو ځل سخت طرف ته لاړو ایکولي په حق شو 4 نه ایوریج وخته په دې باندې نه کېږي چکې نه بغیر نه کېږي دی مکمل چکې وای میچ سختیږي سوات کوم چې رحمان الله تنها صاحب دی په حق کې دی میچ او دا شاټ ولا شو کیچ تا او دا بل وکټ هم لیکن کیچ ډراپ شو خسته مقابله روانه ده د وخت کې د سوات طرف نه ښه بیټینګ کی لګیا کولی ولا
او دی ورته مخکې نه اوریجنل کولای راایستلي وه چې اخري کې به اور کوو بس هغه اور یې دغه اوس اخیستی دی پریکټس یې ورته ښه برابر کړی دی تېر میچ کې چې د کومې غلطۍ وې موږ ورته وویل چې بھائی کیچ فیلډینګ باندې هغه وکړئ نو په دې هغه باندې فیلډینګ باندې ډېر زبردست هغه کړی دی فیلډینګ یې ښه کړی اوسه پورې یو کیچ هم نه دی ډراپ کړی داد ورکول پکور دي دغسې کسان ته پکور چې خپل پریکټس جاري ساتي او بس دا خو اول په میډن کې روان دی تقریبا اوسه پورې د کولی والا کمیچو ګټو حاجي اثرګلو نو د اکرام الله حاجي طرف نه 50,000 روپۍ نغد انعام ډېر ښه دغسې دا وګوره قدرمنو دی به میچ څنګه نه ګټي 50,000 تېر کې ورته 30,000 میلاو شوی په میچ ګټو باندې او په هر کیچ په هر هغه باندې ورته داد ورکوي نو دې سه په دې کلاړیانو کې جذبات څنګه نه راځي او دا انشاءالله چې دا به امید نه ساتم چې دا میچ په دې مخکې راوند ته بسي او مخکې راوند کې به ښه پرفارمنس کوي دې وخت کې بس آخري اور دی او میچ تقریبا د دې په حق کې د ګیم یې ګټلی دی 50,000 دی ورته حاجي حسنګل صاحب دی ورته تیار یې ساتي او بالکل میچ دې په حق کې دی وایډ بال قدرمند 50,000 ورته نور هم انعام راوړو په دې وخت کې 1 لک روپۍ انعام شو خپل ټیم لپاره دا کیچ ته آوټ شو او آوټ ګوډ زبردست د موږ د وخت کې ډېرې خټکنامه نه دی پوره دا د کولی والا واخلي ځکه چې ډېر کیچونه یو هم نه دی میس کړی تر اوسه پورې ډېر داد ورته پکور دی او دا بل وکټ هم آوټ شوه او یقینا چې دا میچ دی ښه په ښه طریقه سره وګټو اگر چې د بیټینګ نه ډېر مایوس و چې رنزونه مو کم دي خو په کمو رنزونو کې هم چې کوم دی ډېر ښه بالینګ وکړو او په ښه طریقې سره دا میچ د اینډ تک ټوله تماشایي ویلوړله بالکل تاسو په بورډر باندې کتلی شئ تماشای بالکل سټینډ ټو ویلوړله او بدی حقیقي دي چې بس میچ تقریبا د اینډ شو او میچ د کولی ولې وګټو د دې چې څه اوس جشن سماوي آب تاسو موږ ریکارډ کوو آخري اور او کیچ د سره د کیچ سره میچ ختم شو او میچ د کولی والا جانباز ټایګر وګټو مخکې راوند ته لاړو ووتو انشاءالله مخکې به دغسې نور ښایسته میچونه تاسو سره مخې ته رسي ټول ګیر چاپېره د کولی والا تماشایي ورته ویلوړه وه او دا دې بالکل خیري خیري حبیب الحق پکې تاسو دې وخت کې به موږ کپتان ګڼو راشه لکه کپتانه کپتان راوله کپتان اودا شمه رابارې گئے 1 لک روپۍ دې ګټلي تاوشه سما 1 لک روپۍ څه کوي بل طرف راځه कप्तान वो बजूर काट को तन्हा से वो आओ 804 इमरान खान आप ऐसे जाकिर राबारशा आओ करा Давай, погрожай! Аукара! Таушавата! Аукара! Шабай! आओ दशा ठीक है
یوه جشن ده سما دی 1 लाख روپۍ وګټې په دې میچ کې بلکې 1 लाख نه زیات یې وګټې انعامونه ورته نور هم میلاو شوي دي حبیب الحق پکې Torda Pistón. Wala suna. پکې نورې میلاو شوې او که نه ته ما رامخه کېده که زه تا رامخه کېم ته زه رامخه بس دا ډېر دی دا بس دا وشو رحمان تنها به 1 लाख روپۍ انعام شوی دی ټیم یې وتلی وکړي بله حاجي صاحب ته دلته راشه تا منې کیمرا ډېره لګېدلې وه حاجي صاحب څه نامه دې ده بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم دی رحمان الله ویم ځان ته رحمان تنها خو ډېر زیات په دې خبره خوشحاله شوم یو 2 وایټه چې سوري بخښنه غواړم ستاسو رازارونو کې نو انفایر نه لږ دغه شو خو انفایر فیصله اخري فیصله ما خیر دی خو زه به اخري دا ووایم وایي زهر به د مار ښه شي خدای کوک که د یار ښه شي زلفې دې راڅنډ وهه بیا به دې بیمار ښه شي نن راځي ماما کرا نن به زما کار ښه شي او دا رحمان کرا ولی بیا به شنګ لپار ښه شي نو تاسو ته وایم پلیز چې تاسو موږ سره څومره هیلپ کوئ نو موږ مسافرانو ټیم دی بره کوله وډچئ خو موږ چې څومره هغه ځای کې 4,000 فوټه کې دنده نه کولر ویستی شو دلته موږ کې هیلپ شته محنت شته دلته موږ خپل هغه محنت چې دا مزدوران ستړي خو دیو چې دا کوم کار وکړو نو ما ته پته ولګېده چې دا موږ خپل کوم مخالف چې دی هغه نه موږ خپل حق هم اخیستی شو کلابینګ ورته وکړئ حاجي صاحب هیپي ډېر زیات هیپي او ډېر زیات خوشحاله په دې خبره یم چې زما سینیر چا چې ماله ورلډ کپ ګټلی نو هغه رمیز راجا وایي چې ماله یې بیټ راواچوه او زه یې بې عزته کړم که چېرته نن یو کیچ ډراپ شوی لاندې کیچ نه قسم په الله سړي شکل ته به مې نه کاته داسې قسم الله ته نه ډېر غوسه لکه کرکټ داسې شی دی دا فایټ توزي دا اوسپنې زنځیر دی 11 کړۍ که ټیټې زور راځي ټول زور برداشت کوي او که یوه کړۍ که چا زور پرې راغی چړق هغه ځای کې شلېږي بالکل حاجي صاحب څه نومه دې ده حاجي اکرام الله حاجي اکرام الله کوم ځای سره تعلق ساتي سواد شنګلا هیپي ویری هیپي ډېر کله شو ډېر زیات حاجي صاحب د ټورنمنټ په باره کې یو څو خبرې وکړه ماشاءالله زه تاسو ټولو ته مبارکباد درکوم چې تاسو ډېر ښکلې طریقې سره ټورنمنټ شروع کړی دی او بیا زه خاص کر خپل کپتان حاجي اثرګل صاحب ته او بل رحمان الله بای ته چې دیو ته زه مبارکي ورکوم چې دیو ماشاءالله ډېر ښکلی ګیم روان کړی دی او ډېرې ښې طریقې سره نن ګیم وچلوو او دیو ته ډېر زما طرف نه ټول سواد ته ټولې شانګلې ته ټولې کولې والا ته دیو مبارک شي چې ډېرې په ښې طریقې سره میچ وکړو او وګټو کلابینګ ورته وکړئ ښه بس اوس حاجي اکرام الله ښه حاجي صاحب څه نومه دې ده حسن زاده عالمگیر کوم ځای سره تعلق ساتي سواد شانګلا سره هیپي ویری هیپي ډېر کله شو ډېر هیپي حاجي صاحب ټورنمنټ په باره کې یو څو خبرې وکړه ویری امپریسیو اپریشیټډ ډېره مننه ښه بس دې وخت کې د سواد شانګلې هغې سره تعلق ساتي رحمان الله بھائی ما سره دلته موجود دی هغې ټیم هم دی حاجي اکرام الله دې طرفه 50,000 روپۍ دي او حسن زاده عالمگیر دې طرفه 50,000 روپۍ دي ټوټل 1 लाख روپۍ میلاو شد کلابینګ ورته وکړئ دو دپاره به اوس یو شعر ویم چې ښه په صبر مې غمونه کمیدی شوې ستا یادونه مې له زړه نه ښه وتی شوې نو ما به بیا د جنت نوم اخیستی نه و
حاجي صاحب بلتانه ښه وختونه تېرېدی شوې وا زه به بېللي ټیم ته یو شعر ووایم ډېر ښه کپتان دی ما سره ډېر ښه گپ شپ دی کوم چې بېللی دی دا د بېللی نه دی نو ده ته به ووایم خپه که دې وښویږي بیا به پاتې خو حوصله ښویېدو له مه ورکوه د پاڅېدلو هنر ومې زده کړه خو اول ځان لوېدو له مه ورکوه حوصله به نه بېلې خیر هر جیت الله کې حتمې وې څانګې به نن سبا کې ګل شي څانګې به نن سبا کې ګل شي او ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي نه ډېره مننه خبازه دې وخت کې رحمان تنها بای ته خپل چې کوم انعام و هغه دې حاجي اکرم الله بای دې طرفه حسن زاده بای دې طرفه 1 लाख روپیه میلاو شي کلاپینګ ورته وکړئ ډېره مننه حاجي صاحب موږ ډېره شکریا ادا کوو چې موږ پارلمنټ ته ډېر ښه نظر باندې وکتو ډېره مننه ډېره مهرباني حاجي صاحب الله مو عزت وکړي ډېره مننه په الله ګران شي زه دا ډېر خلکو ما سره مینه ده نو 1 लाख روپۍ اعلان یې وکړو نو دا زه غواړم زموږ سینیر زما استاد یو دی ملک اجي خان سید خان دا زما ډېر بهترین استاد دی زما ټیچر هم دی داسې ورځې وي زه به کرکټ کې چا پرېښوم نو او ده به هر چا ته وي چې زه به ټیم کې نه یم دا ډېر ښه وخت ښه پلیر بیا دوبۍ ته تللی هغې سر خراب شوی دی نو ده به بیا زه هغه ټیم کې ودرولم نو زه 50,000 روپۍ چې دي دا زه خپل جیب کې نه ږدم دا دی دیوالي او 50 اثرګل حاجي هغه ما سره هر سخت کې هغه ورته زموږ شانګله کې 1,20,000 روپۍ ما ورکړي سلمان صلی الله او هغه مې بیل او میچ مې بیلل نو هغه کې دی حاجي صاحب او دی ټول ما سره هیلپ کړي نو زه خپل سیر نه 50 اثرګل حاجي والی او 50 ملک اجي خان سید خان حاجي صاحب ته موږ خاص کوو چې دلته تشریف راوړئ کلاپینګ ورته وکړئ بل کوم یو دی ښه دا خو دې ډېر ښه کار وکړ حاجي صاحب څه نوم دې ده اثرګل اثرګل کوم ځای سره تعلق ساتي سواد شنګلیس سواد شانګلې سره هیپي ډېر کاله شو ډېر حاجي صاحب به دې 50,000 روپۍ ومسکئ ان شاء الله دا به دې مرګرو ته تقسیموم موږ سره ښه ګیم دې مرګرو کوټولو او به هر حال د کولی مزدور دې ستړی ستومانه راشي هغه هم بیا دومره ټایلنټ پکې په دې باندې پیچ باندې ښه ګیم وکړي او مونږ د کمیټۍ والا نه د شاکور ټولو کشرانو مشرانو نه ټولو ډېر خوشحاله یو او ښه ګیم روان دی ښه ټورنمنټ دی نو ان شاء الله خوشحاله به تېوسو او اخري پورې ډېره مننه کلاپینګ ورته وکړئ ښه بل دا وی دی ښه حاجي صاحب څه نوم دې ده خان سید کوم ځای سره تعلق ساتي سواد شانګله سواد شانګلې سره هیپي ډېر هیپي ډېر کاله شو ډېر حاجي صاحب به دې 50,000 روپۍ ومسکئ دا به ان شاء الله د مرګرو کې خپلو کې تسخیمو ان شاء الله ټوټل 11 کلاړیان ډېره مننه حاجي صاحب ټورنمنټ په باره کې یو دوې خبرې وکړه یاره ډېر زبردست ښه ټورنمنټ روان دی داسې ټورنمنټ د دې نه مخکې مونږ ډېرې ټورنمنټ کې لو کړي دي خو داسې ټورنمنټ مونږ نه دا کړی دا ډېر ښه طریقې سره روان دی او ډېر زبردست ډېره مننه کلاپینګ ورته وکړئ اخري کې که چېرته زموږ ټیم لاړ زموږ سره زموږ مشر افسر افغان چې دی هغه هم دا واده کړه دا میچ یې وګټه اوس بهر ملک یو او انشاءالله زه به ورځم بیا زموږ ډېر محترم ایم ان ای سیټ ته ودرېږي به اوس د امیر مقام خلاف فواد علي نور هغه به انشاءالله راځي میچ که بیلو که ګټو خو دویم میچ ته به انشاءالله هغه ټول راځي ډېره مننه بس دې شعر سره به دا غاره ټول کړو چې عادت مې نه دی څوک د لاسه رانیولی نه شم عادت مې نه دی څوک د لاسه رانیولی نه شم په ما مین به دې جونګړې ته پخپله راځي